अस्सलाम वालेकुम। ज़ इंजीनियर फजल मोहम्मद दानिश यम। तासु ته په نن لیکچر کې خراغلاست وایم. نن لیکچر به مونږه د مایکروسافټ وینډوز 10 لیکچر نمبر 14 یا 14 درس نه شروع کوو، کوم کې چې مونږه لاست نمبر پریویس کلاسونو کې لیکچر نمبر 13 پورې خبره کړې و. په لاست نمبر پریویس کلاس کې مونږه لیکچر 13 پورې کمپلیټ ډسکشن کړو. نن به مونږه لیکچر 14 یعنی 14 درس نه آغاز یا سٹارټینګ کړو. نن لیکچر کې به زمونږه د مایکروسافټ وینډوز 10 د کنټرول پینل نه یو بل امپورټنت کمانډ وی کوم چې موږ سره د ساوند نه عبارت دی. انټرنل ساوند په مایکروسافټ وینډوز 10 کې ډیر مهم کمانډ دی کوم چې په وینډوز 7 کې 8 او 10 په ټولو وینډوز کې قرار لري او اصل کې په کمپیوټر کې د आवाज د تبدیل کېدلو لپاره موږ څه کوو استعمالوي. فار ایگزامپل که تاسو چرته وغواړئ چې کمپیوټر ته یو موس کنیکټ کړئ یعنی وصل کړئ، یا مثلا د کمپیوټر نه یو موس ډسکنیکټ کړئ یعنی وباسئ، یا مثلا د کمپیوټر سره ایکسټرنل کیبورډ کنیکټ کول غواړئ، یا مثلا دغه نه ایکسټرنل کیبورډ ډسکنیکټ کول غواړئ، نو دغه ځای کې کمپیوټر یو ساوند تر سره کوي چې دغه ساوند د بدلیدلو دپاره یا مطلب د دې مکمل بندیدلو دپاره مونږ کولی شو چې د ساوند په انټرنل کې دغه سیټینګ تر سره کړو. که چېرته مونږه فار ایگزامپل په یو کمپیوټر کې انټرنل یو سافټویر خلاصو، لکه مثلا تاسو غواړئ یو کیلکولیټر یا مایکروسافټ ورډ پروګرام خلاص کړئ، یا مثلا یو پروګرام تاسو اگین په کمپیوټر کې پی سي کې بندوئ کلوز کوئ، نو په دې ټایم کې نارملی په هر وینډوز کې کمپیوټر کوم ساوند نه تر سره کوي. نو د دې لپاره چې د پروګرام د خلاصېدلو سره او بیرته د پروګرام د بندېدلو سره د کمپیوټر یو ساوند تر سره کا، نو تاسو کولی شئ چې دغه سیټینګ تاسو د مایکروسافټ وینډوز 10 د ساوند د کمانډ نه تر سره کړئ. که بیا تاسو چېرته فار ایگزامپل نارملی په یو مایکروفون باندې غواړئ کمپیوټر کې غږ ریکارډ کړئ، نو دغه ستاسو غږ باید په څه لیول باندې ریکارډ شي، یعنی آیا دا غږ باید چې مطلب په لوړ سرعت سره ریکارډ شي یا دا غږ مثلا په ټیټ سرعت سره ریکارډ شي. نو دغسې د مایکروفون د انټرنل د ساوند ریکارډ کولو دپاره چې کوم موږ سره سیټینګ دی، نو دغه سیټینګ به موږ انټرنل په ساوند کمانډ کې ترسره کوو. یا سی فار ایگزامپل تا سره چېرته وغواړئ چې مطلب تا ته کمپیوټر باندې آنلاین کال راځي، نو دغه کال د سیټینګ یعنی د ساوند د سیټینګ لپاره هم موږ د ساوند په انټرنل کې دغه کار ترسره کولی شو. نو که تاسو وغواړئ چې دغه کومې خبرې موږ وکړئ دا په صحیح ډول باندې په منظم ډول باندې زده کړئ، نو دغه زموږ ویډیو تر پایه پورې وګورئ. که چینل هم نوي سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن کېکاږئ تر څو د نوي ویډیوګانو په وخت باندې خبر شئ. کوشش وکړئ موږ ته په هره ویډیو باندې کمنټ وکړئ، تاسو موږ ته خپل نظریات پرېږدئ، ویډیو ته لایک ورکړئ، ویډیو شیر کړئ، ویډیو تر پایه پورې وګورئ، ټولې ویډیوګانې سټیپ بای سټیپ وګورئ تر څو په درسونو کې کوم مشکل ونه لرئ. نو راځو په ویډیو لیکچر نمبر 14 باندې سټارټینګ کړو. ګورئ راځم نننی کلاس ته، او په نننی کلاس کې موږ تاسو د درس موضوع چې دا هغه شروع کوو د ساوند کمانډ نه. راځم ګورئ د ساوند کمانډ په باره کې نننۍ خبرې کړو چې ساوند کمانډ موږ څه دپاره استعمالوو. لکه څنګه چې تاسو ګورئ 1310 کې ډیوایس منیجر او ورسره یو بل نمبر آپشن چې هغه ته پروګرام اینډ فیچر آپشن ویل کېده، دغه دواړه تاسو کتلي او په دې باندې ټوټل څه کار هم کړی. راځم ګورئ نننی کلاس کې موږ د ساوند په باره کې خبرې کړو چې ساوند کمانډ موږ په کمپیوټر یا مثال په دغه کنټرول پینل کې د وینډوز نه د کوم مقصد دپاره استعمالوو. وټ از ساوند؟ ساوند چې دپاره استعمالوي؟ ساوند از ا کمانډ. ساوند یو کمانډ دی آف کنټرول پینل، د کنټرول پینل هغه by which for example we can change، د کوم په ذریعه باندې چې موږ بدلولی شو our computer sound، د کمپیوټر اوازونه په څه کولی شو؟ آفرین. یعنی سبا له یو کس نه پوښتنه وکړه
چې موږ سره په کمپیوټر کې ساوند کمانډ کنټرول پینل کې څه مقصد د پاره استعمالږي نو ته به ورته وایې چې ساوند کمانډ د مقصد د پاره موږ استعمالو په کنټرول پینل کې چې کله موږ غواړو د خپل کمپیوټر د اوازونو بدلیدل غواړو د لپاره موږ استعمالو ساوند کمانډ لایک فار ایگزامپل چې کله زه کمپیوټر ته یو USB ورکوم دا یو اواز تر سره کوي چې د کمپیوټر نه USB روباسم دا یو قسم اواز تر سره کوي کمپیوټر چې بندي اواز دنه کا کمپیوټر چې چالانه اواز دنه کا په دې صورت کې یا چې کله زه پروګرام بندوم یو اواز د تر سره کوي یا چې کله پروګرام خلاصوم یو اواز د تر سره کوي یا چې کله بیټری چارج ختم کوي یو اواز د ماته را کوي نو دغه رنګ موږ تاسو دغه ټول کارونه نننی کلاس د ساوند په باره کې یا د ساوند کمانډ په درس کې تشریح کوو لکه ګوره زه دا موس وباسم کمپیوټر یو ساوند کا چې کله ګوره دا موس بیرته ورکوم یا USB کمپیوټر یو ساوند کا نو دغه د ساوند بندول یا د ساوند خلاصول دا کار د چا دی دا د ساوند فار ایگزامپل لکه زه راځم دې زه نو ګوره یو پروګرام زه مثال دا پروګرام د مثال ما خلاص کړ لایک سیم فار ایگزامپل زه به راشم د ایکسل که د ایکسل وګوره دا پروګرام زه بندوم یا مثال یو بل پروګرام ته تاسو راشئ دې ځای نه لکه مثال ورډ پروګرام ته راغله او دا مې دې ځای نه انتخاب کړ او دا مو ګورې کلوز کړ ماته ګورې کوم اواز چې دې تر سره نه کړ یا زه بیرته راځم د یو پروګرام د مثال په نامه د نوټ پیډ دا زه خلاصوم کوم اواز نه کړ نو زه څه هم چې د پروګرام بندولو سره دم یو اوازي د پروګرام خلاصولو سره دم یو اوازي کمپیوټر د بیټری چارج خلاصیم یو اواز درا کوي او د کمپیوټر د USB د ورکولو او یا بیرته د استلو د پاره دغه اوازونه د بدل شي نو دغه کار چې مونږ تاسو اجرا کوو دا ټوټلی مونږ تاسو اوس په ساوند کمانډ کې څه کوو تشریح کوي د ساوند کمانډ د پاره د راتګ د پاره ګوري اسانه طریقه کنټرول پینل دی او چې کلم تاسو کنټرول پینل ته لاړ شئ نو په دې کې یاد ساتئ موږ سره یو کمانډ دی په نامه د ساوند آپشن we have to find this one option that is called sound کله چې ګورئ د ساوند کمانډ ته تاسو راشئ دې ځکه نو دې ته اتوماتیکلی دلته لیکلی ساوند او دې ځکه ګور دې ته یو لوډ سپیکر علامه هم څنګه ده شته چې کله ګوره زه دې ځای نه ډېر راشم دې ځای نه ګورئ د ساوند کمانډ ته نو ګوره دا ساوند په باره کې ما ته مکمل ډول باندې یو آپشن چې د خلاص شو چې په دې کې وګورئ موږ سره لومبنی نمبر آپشن پلی بیک دی بل نمبر آپشن وګورئ موږ سره ریکارډینګ دی بل نمبر آپشن وګورئ موږ سره ساوند دی او لاست نمبر وګورئ موږ سره د کمیونیکیشن په نوم باندې دی په دې کې ټولو نه مهم کمانډ چې هغې کې اوازونه بدلږي هغه په نامه د ساوند دی دا نورو باندې پې کوم چې دا څه دپاره دي پلی بیک دی select a playback device below to modify the setting HD TV speakers headphones په دې ځکه وي ما ته هغه پلیبیک کې ما ته هغه یو ډیوایس انتخاب کړه چې کوم باندې ته आवाज پلی کول غواړي کوم باندې ته आवाज لکه مثال زه اوس کمپیوټر کې یو ویډیو پلی کوم د دې ویډیو आवाज به چرته راځي په سکرین باندې ځکه چې د دې سره دا د HDMI کیبل چې دی وصل دی دا دی نو ما ته لیکل چې تاسو سره HD TV یا د HDMI کیبل چې دی وصل دی او ستا دغه کمپیوټر आवाज دا به د سکرین باندې پلی کوي کوز دغه سپین کیبل دی دا مثال مونږ حساب کړو دغه کیبل دې ته VGA کیبل ویل کوي دا صرف بیا کمپیوټر سکرین د الته وصل کوي او आवाज به بیا چرته راوي کمپیوټر هغه پلی کوي په کمپیوټر کې نو دا تور HDMI کیبل دی دا ستا आवाज راخلي او د کمپیوټر په سکرین باندې به تاسو څه کوي پلی کوي سپیکر وګورئ سپیکر چې دی لکه دا باندې مثال موږ سره دا غټ لوډ سپیکر لګي دا غټ لوډ سپیکر چې باندې کې خود کګي دغه چې کله ته आवाज په دی باندې پلی کوي بیا سپیکر دی او هډفون خو پیژنې ګوشه کې که ګوشه کو کې आवाज اوري بیا بدای اوس موږ کمپیوټر سره دا کیبل نه وصل کړي ګوشه کې یا هډفون یې زول ورکړم زما د کمپیوټر आवाज به چرته پلی کوي په هډفونز باندې چرته به پلی کوي هډفونز باندې
که زما د کمپیوټر وګورې سپیکر چې دی سپیکر یې ورسره وصلي لکه مثال هغه لاوډ سپیکر بیا به سپیکر باندې ریکارډینګ ته راځم. ریکارډینګ څه ته ویل کېږي؟ خبرو ثبت کولو ته. زه چې دا کومې خبرې کړم ما ته لیکلي دي وایي ستا ریکارډینګ د مایکروفون نه دی دیټ از کال ا مایکروفون. وایي ستا دا خبرې په څه باندې ریکارډ کېږي؟ مایکروفون باندې. دا مایکروفون زه ولې استعمالوم؟ هغه صورت کې چې کله تاسو غواړئ د خپل کمپیوټر ریکارډینګ په صفا ډول باندې وکړئ مایکروفون استعمالوئ. ستا د کمپیوټر مایکروفون خپل کار نه کا څه به استعمالوئ؟ دې ته ایکسټرنل مایکروفون ویل کېږي. مایکروفون دې لپاره استعمالوي چې ستا आवाज ریکارډ کا. ستا د موبایل مایکروفون چې خراب شي آیستا خبرې بل چا لذي بیا نه ځي ځکه چې الته دغه مایکروفون ستا موبایل هغه څنګه دی خراب دی یا د ستا موبایل مایکروفون جوړ دی دغه د موبایل مایکروفون خراب دی نو هغه هم ستا خبرې څنګه یي نه اوري. په دې کې دوه ډوله مایکروفون راځي. دوه ډوله یو هغه مایکروفون چې ستا आवाज راغلی بل کس ته لګي او بل هغه مایکروفون چې د هغې طرف نه مثال تعالی आवाज درکوي خپل ځان ته نو دې لپاره مایکروفون دی. اوس ما کمپیوټر کې دواړه مایکروفون څنګه دي ښې برابرې دي. د لیپټاپ خپل مایکروفون هم جوړ دی او ایکسټرنل مایکروفون هم څنګه دی جوړ دی. که دغه مایکروفون تاسو چک کوئ ګورئ دا لاندې مایکروفون د چا دی دا ایکسټرنل او دغه برانه مایکروفون چې دی دا د لیپټاپ فل دی. که اوس مونږ ته پته لګي چې آیا زما د لیپټاپ مایکروفون صحیح دی او که نه نو بیا ستا خبرې به نه ریکارډ کوي او بل دلته دا کومې سیګنل چې دا کته بره ځي دا سیګنل به ستا هغه نه وي نو ته پوه شه چې زما د لیپټاپ مایکروفون څنګه دی خراب دی. دا د مایکروفون د خبره وه. اوس دې مایکروفون ته غواړي چې आवाज یې تیز ریکارډ کړي وګوره دې مایکروفون باندې کلیک کړئ ځکه زه خو دې باندې ریکارډینګ کړم چې کوم دې ته لګېدلی نو بیا لاړ شه څه وکړئ مایکروفون پراپرټیز ته لاړ شه او دلته لاړ شه لیول ته دا اوازونه ګورې که نه دا دې بر سر ته راورسوه ستا چې مخکې د مایکروفون आवाज ډېر سلو او تیز نه ریکارډ کول اوس تاسو ګورئ چې کله خبرې کړئ نو ستا خبرې به ډېرې کرارې خو په مایکروفون کې به څنګه وي ډېرې به تیزې راځي. دا کار د چا دا د ریکارډینګ کار دی د مایکروفون هغه. راځم دې ځنه ساوند کې اوس ډېرې اپشنې مونږ ته راکوي. په ساوند کې وګورئ لومبنۍ خبره دا ده وایي د دغه لیست نه تاسو د کوم اپشن دپاره ساوند بندول غواړئ د دغه لیست نه تاسو د کوم اپشن دپاره ساوند بندول غواړئ. لایک مثال په طور باندې زه داسې کار کړم چې زه راځم زور ته چېرې مثال زما د کمپیوټر ته چې USB کله څوک ورکوي هغه یو आवाज تر سره کوي نو زه څه ورته یم چې زما کمپیوټر ته چې USB څوک ورکوي او کوم आवाज دا روباسي هغه आवाज یې بدل کړه او یا چې کله زما د کمپیوټر نه دا USB یا میموري کارت څوک وباسي د هغې आवाज هم څنګه کړه بدل کړه. نو دلته دې ته ویل کېږي ډیوایس کنیکټ او ډیوایس ډسکنیکټ. ډیوایس وصل کول او ډیوایس بیرته ایستل. د دغه کار د اجرا کولو دپاره زه به څه وکړم زه به لاړ شم دې ځای نه ګورئ ډیوایس کنیکټ ته